د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی د اوچت ورځ ده دین به پوره شي. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته وی دا کوم آیت چې په تاسو نازل شوی ده کدا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی هغه ته دا کوم آیت ته نه دا آیت ود دی يهودي واورو دا آیت چې د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالى په سورۃ المائده کې وی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله وینن ما پتا سو باندې خپل نعمت پوره کو دین می پوره کو او زه په دې راضی یم چې اسلام ستاسو دیني. دا عظیم آیت او د اوچت آیت دا کوم ځای کې نازل شوی د عرفات موقع. عمر بن خطاب رضی الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم من تغرز معلوم من تغزين معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بكم ځای کې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه رسول الله په عرفات کې ولاړ ورځ د سوا د جمعې ورځ عرفات ورځ دغه ورځ عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر جفت او طاق. عبد الله بن عباس رضی الله عنه الشفع چې دا کوم چې جفت دا يوم الاضحى دا اختر دا ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو او وتر چې دا کوم دی يوم عرفه دا نه هم تاریخ دی او دا امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالى په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کېږي دومره په بل ورځ نه آزادول کېږي. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالى د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه د ملائکه مخ کې دغه تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجي دوی سغواړي راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا وګور زما دي بندګانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړي. عرفات ورځ حجیان په ډېر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سختي انسان تګي می وګي می زم می نو خړ پړ ولاړي دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى به انسان د ور نه آزادي. عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه عرفات د ورځ روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زوید الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د الله سبحانه خلکی او د روان کال ګناونه مخلي دی وی روزه د الله 2 کال ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. خدا روزه د حجی لپاره نه د غیر حجی لپاره. حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغنه نشي د روزه او خلکو لپاره چې کوم حج لا نه دي تلي نو تاسو ته نصيحت دي چې د روزه تاسو نه پاتې نشي او کدا تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په کال کې د یو ورځ راځي والله په 2 کال ګناونه بخي او د روزه مونږ نه نشي. په دغه ورځ بیا دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثلا کې لس کسان بود لکه ته چې لس روزي نه څومره ثواب دي 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو څومره چې کسان تاسو سره بوزان سره بوزي دومره به ثواب ته ډېر ملوي. عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه رسول الله په حج کې هو غټ ورځ د عرفات ته ورځ دا غټ ورځ ده. په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خیر الدعاء دعاء يوم عرفه غور الدعاء اخذ عرفات د ورځې د دعا دومره اوچته ورځ پر روانه ده
چې کله موږ سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی خلق غوښتلي دي خپل کور ته او هغو په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبیه روانه بوچت اواز باندې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يا قبل تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نظم خپل ځاني د خلکو د دې سخت پسخیږي د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي کوم چې حج لتلی دی والله د حج نصیب کړي لانهم ضيوف الرحمن لانهم وفد الرحمن حدیث کې راځي الله اکبر دا الله ملمانی تلی بالله بزتلی دا بالله بزتلی وینو سره خپل کور بری دیو بچی پرې خو دی دیو تل دې څومره بستړی کیږي او څومره وګي کیږي او تګي کې دې مرشي ډیر جن مرشي کې دې شي مرشي تیار څه غاړه خو دې ولي د الله سبحانه وتعالى رضا لپاره تله کله چې انسان دې خبر ته سوچي کی نو داغه د زړه ته به چې دغه ټکې چوي چې زول باغ کې نه مولا. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې د اشعار نقل کړي تاسو ته بیانومه د فائدې لپاره د دې سره د زړه تکور شي. هغه سوي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرې د طاقت نشي تل نه دی نو د الله د حدود سره دی ودرېږي خبره ختم شي ولا څه مطلب دی چې عرفات تل نه دی ته آزاد نه عرفات ولال تلګي دی بندگی کې نو تل الله بندگی کوه. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه دي حدود سره ودرې بیا وی ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تیر نه کړه طاقت نشته ندته ما غيو نسيت كيف ليبيت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه نريد خپل عزم و اراده د دې په خلري د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره د خپل جوش کې دی چې د الله ته نږدې شي چاته نږدې شي الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى او د چا چې طاقت نشته چې خپل ساروي حلال کې بکم زیږي په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى ندې د خپل خواهشات حلال کې دلته کنه ساروي ته نشي حلال ولای کنه مینا کې نسي جلوکا خواهشات حلال کنه کوم خواهشات چې استادي چې هغه تر الله دین نه لري کې د الله نه فرمانی وکړه هغه حلال کې ليبلغ به المنى خپل مقصد ته ورسي مقصد د الله رضا ده کنه د حلال کې ته د الله رضا ته ورسي. وباخره کې سوي ومن لم يستطع الوصول للبيت لانه منه بعيد او څوک چې الله کور ته نشي رسیدي ځکه چې د الله کور ته لري دي فليقصد رب البيت فانه اقرب اليه من حبل الوريد. کور خدای الله لري دی کنه ندې دي چې لکه د الله سره رابطه قائم کی چې هغه د مریض دی رګنم نږدې شي الله کور خلري دغه نږدې رب سره رابطه ساته نه د حج نکول دا مطلب نه دی چې منګه بس آزاد یو چې سم بزله کې راځي وکاو او دا خبر د حجیانو پر نه حجیان الته بندگی کوي نو موږ الله سبحانه وتعالى بندگی بدل تک الله سبحانه وتعالى د حجیانو حفاظت وکړي.